اول وای زه کنزلمار یم بیا در سره خبرې کوم زه تا سره خبرې نه ووایه چې زه ملحد یم ته کنزلمار بیا در سره خبرې نه کېده ګستاخ رسول نه یم. تر څو پورې کنزلمار ځان ته ونه وایي زه در سره خبرې نه کوم ووایه زه کنزلمار یم بیا در سره زه ګستاخ رسول سره نن نه وروسته خبرې هم نه کوم. ګستاخ صحابه نبی په سره خپل لایف کې کینې ورته پور وایي ګستاخ صحابه او ګستاخ رسول سره خبرې نه کوم. پاچا صاحب محترم لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه، صبر وکړه. دا سړی چالاکي کوي، دا ته چالاکي کوي. د ما خبرې وکړه ځان ته اول کنزلمار وایي بیا در سره خبرې کوم. صحیح پیغمبر علیه السلام یو امتي کنزلمار نشي کېدلی. اول وایي چې زه کنزلمار یم. ګوره د پیغمبر علیه السلام یو امتي کنزلمار نشي کېدلی. ته کنزلمار یې. ګوره د پیغمبر امتي زلام کوي، غلام کوي، چرم کوي، چپاول ته کنزلمار یې، ته کنزلمار یې. نه کنزلمار ته، کنزلمار ته صحابه او توهین نه 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 دوه خبرې ریکارډ به خرابېږي. دا دوه خبرو ته اجازه، دا دوه ما مهمه پوینټ ته ونیوه. نه اول به دا وایي چې زه کنزلمار بیا در سره خبرې کوم که نه. زه تا سره خبرې نه کوم، زه پاچا صاحب سره کوم. لونګینه اول وایي چې زه کنزلمار بیا د ما په خبرو کې خبرې وکړه. لونګین سره کوم، لونګین اورور لونګین اورور یو څوک لونګینه ته وکړ نه لري، لونګینه ته وکړ نه لري. خبرو ته لونګینه ته مایک بند کړه جنرال صاحب پرې دا دې مایک بند کړو، د مایک بند کړه. زه دوه خبرې کوم، سر دې یو بل ته وخت ورکړي شو وزات یو سړی چې صحابه او توهین کوي نه چې کنزلمار یې وایي چې زه کنزلمار یم. کې معاف کوي. ما هم چې د پاکستان په اړه کومې خبرې کړې پاچا صاحب لاس دفعې ما بخښنه غوښتې، لاس دفعې مې ویلې چې جاک مې وهلی ده، بد مې کړي دي. ودرېږه لږ صبر وکړه. دا ما لاس وارې ویلې دي، دا ما ویلې آن د ریکارډ ده. خو دومره بې ضمیره نه یم چې د 400 د غټو وریجو والا تجار ما ته ځان افغان ثابت. ګستاخ رسوله، ګستاخ رسوله. د پیغمبر علیه السلام د امتي هغه سیرت چې د پیغمبر علیه السلام هغه ته نه لري. یو امتي باید دا ډول اخلاقیات ونه لري. ته چې کوم لري ټول ورځ ته کنځلې کوې، سپکې وایې، هغه تا اوس پوهېږې ټول انسانیت ته توهین وکړه.